هغه انسان نه چې مکه معظمه کې ما ته راغلی وي او ما ته دې ویلي یو زه ستا متبع یم او ما درته وویل چې دا خبرې لامۍ علانه وه وخت پاتې دی د دې خبرو بیا ما ته راشي بیا مې علم ته ضروري مسایل وښایا کوم چې تا ته الله تعالی ښودلي دي قال فإذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس منځ ورښودلی دی اوس د مانځه ټیمونه ورته ښایي وی د سبعي مونځ چې دی وکړه چې نور نه یې راختلی ګورې بیا مونځ ونه کړي د مانځه نه یې ویې منع کړه دا هغه د امام ابو حنیفه رحمه الله قوي دلیل دی چې که د چا نه سنت هم پاتې شي نو د سهار مونځ نه بعد به نه کوي تر څو چې نور راختلی نه وي بعضې وهابیان داسې کوي چې مانځه پسې متصل ودرېږي نو داسې مه کوئ نو دی وی ما ته ویل فاذا صلیت الصبح فاقصر عن الصلاه حتى تطلع الشمس چې نور راختلی نه د مانځه نه بند شه ګورې مونځ ونه کې بیا فاذا طلعت فلا تصلي حتى ترتفع او چې نور راوخته بیا مونځ مه کوه تر څو چې ښه پورته شي فانها تطلع بین قرنی شیطان دا د شیطان د دوو ښکرونو منځ کې پورته کېږي یعنی هغه ځای کې شیطان سر نیغ نیغ کوي وحینئذ یسجد لها الکفار او دغه ځای کې کفار سجدې لګوي په دې وخت کې ته مه کوه داسې شیطان بیا خوشحالېږي چې دا ما ته سجده لګوي فاذا ارتفعت قید رمح فصلي یوه نیزه چې اوچت شه نو بیا مونځ کوه فإن الصلاة مشهوده محظوره ځکه دغه وخت کې بیا مونځ چې دی دې ته ملایک د رحمت حاضري کوي دا د اشراق دا 2 رکعاته مونځ چې دی دې ته اشاره ده او ترغیب دی چې دې کې فرشتې د رحمت حاضري کوي تر دې بیا مونځ کوه تر څو پورې چې د زوال ټیم راشي نور منځ ته راورسېږي ثم اقصر عن الصلاة بیا ځان بند کړه د مانځه نه بیا مونځ ونه کوي فإنها حينئذ تسعر جهنم دغه وخت کې جهنم ګرمولی شي الله تعالی په غضب باندې وي بے درته نه قبلې دی وخت کې مه کوه فإذا فاء الفيء فصلي کله چې د زوال سورې راتاو شي زوال ختم شي بیا مونځ کوه فإن الصلاة مشهوده محظوره دا د ماسپښین د مانځه ټیم دی دلته ملایک د رحمت حاضري تر څو چې د مازدیګر مونځو کې فإذا صلیت العصر فأقصر عن الصلاة چې د مازدیګر مونځ دی وکړه د مانځه نه منع شه بیا حتی تغرب الشمس چې نور ډوب شي په دغه وخت کې شیطان سر نیغ نیغ کوي کافرانو ته سجدې لګوي ته سجده مه لګوه